يهودو د کافرو د مشرکو هم دغه سازش ته چې مطلب دا چې مسلمانان سنه په دین باندې ودرځي دغه ویډیو تاسو وکتل په دې ویډیو کې تاسو واوریدل هغه مفتی صاحب دا خبره کوي چې مطلب دا چې دا یو جنمات جوړ شوی په دې باندې د بوت شکل دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورو تاسو مرګره سليمان سالار مرګره په خپل پیج او چینل کې تر کلام یو وړو کې غونټه کې ویډیو پیغام در کوم پر سایډ به تاسو دا ویډیو ښکاري چلیږي هم خو د دې باندې یو څو خبره اورم د دې نه پس تاسو په خپل خپل میسج هم در کوم تاسو نه په هم اورم خو دا ویډیو چې کم دینو د کتو نه مخکې د ملګرو سره ضرور شریک کړئ او په کمنټس کې سبحان الله الحمدلله الله اکبر ولیکئ او د يهودو د کافرو دا سازش ته چې زمونږ دین مذهب اسلام ته سنه سمانه لکه نقصان ورسي او الحمدلله په داسې معمولی خبرو زمونږ دین مذهب اسلام ته چې کم دی اس رکاوټ نشرات له هیڅ مطلب دار چې نقصان هغه ته نشرات له راځي دا ویډیو ګورئ د پس ته بیا ځه خبرې کوم और इस चीज़ पे गौर करें, आप खुद गौर करें और सामने देखें. आपको एक बुत की शक्ल का एक ये तमाम जो इसका स्टैचू या जो ये बना हुआ है एक नक्शा ये आपको नज़र आ रहा होगा सारे का सारा. बगौर देखें चूँकि ये जानमाज है, इस पे हम मुसलमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मलगरो दगा वीडियो तासो कतल कम जानमाज से जोड़ दे या चाइना जोड़ करे या मतलब बल यौमल जोड़ करे या पाकिस्तान के दना जोड़ से बदे बने बुत जोड़ से दे سیدا نو خمن دی بوت ته سجده کو نه د بوت زمون د سجده قابل د من خپل رب ذل جلال الله تعالی ته سجده کو هغه ته سجده د خپل تندله کو رب ذل جلال زمون رب دی موږ دغه عبادت کو خود يهودو د کافرو د مشرکو هم دغه سازش ته چې مطلب دا چې مسلمانان سنه په دین باندې ودرځي درد ور لور کی نقصان ور لور کی لکم خبي کی خو شکر الحمدلله زمنګ د دومره واسه پراق دین دی چې موږ د یو کار د خبر نه یو نو پاغي موږ ګناګار نه یو او چې کم کار نه خبر شو کوم مسلې نه خبر شو هغه موږ مطلب هغه بیا کو نو بیا په موږ ګناګاری رس چې ځنه خبره باندې د اسلام نه موږ هم بهر وځو نو ملګرو دا ویډیو تاسو وکتل په دې ویډیو کې تاسو واوریدل هغه مفتی صاحب دا خبره کوي چې مطلب دا چې دا یو جنمات جوړ شوی په دې باندې د بوت شکل دی په دې باندې مونږ کول مانه دي نو زما چې کوم دغه وس کېدو چې تاسو ته ویډیو جوړ کړو تاسو ته مخ په وړاندې کې خدا بقایا عمل کول نه کول دا رب ذل جلال کار دی منل نه منل دا هم د رب ذل جلال کار دی خو دا جنمات چې کوم دی نو د استعمال نه په کار دا استعمال ول نه دی په کار ول چې دا یو يهودو یو کافر جوړ کړي او هر هغه شی چې تاسو مطلب کله علي داغه هدیا کوي یا شکرانه کوي نو دغه کم از کم لګونته کې هغه ګوري یا مطلب دا چې هغه شی کله تاسو استعمالوي نو لګ هغه ته احتیاط دغه کوي چې مطلب دا شی چې کوم دی دا خره کې خراب دی یا مطلب یو شی تاسو علي د خوراک شي جین هغه کې کم از کم سوچ دا کوي چیرې دا شی زماره لپاره زما په مذهب کې جایز دی که ناجایز دی یا مطلب داسې بره بوتل وغیرہ کې داسې بوتل دي چې هغه مطلب داسې کپنې دي چې هغه اسلام د مسلمانانو لپاره د غسکل جایز نه دی لکه مطلب هغه هم استعمال لول نه دی په کار خیر په پاکستان کې خو بنې خو پاکستان نه بهر چې کوم مسلمانانو زیږي یا کوم هوټل ته ورځي یا مطلب کم دغه ته ورځي د غیر مسلم هوټلي د غیر چې کم دینو دغه د سيزونه چې دغه استعمالول د مسلمان لپاره جایز نه نو هغه چې کم دغه نه ډډه کول په کار دی دغه شان جانماز وغیرہ غستل یا زمونږ مخکې یو ویډیو راغلی و یو پټاس کې چې کم دغه کې مکمل آیت الکرسی د الله نمونه چارقل مبارک مکمل اغار سے پکې راوند کړو دغه نه پټاس جوړ کړو ماشوم چې کله پاساو 15 شپک پیری هغه ته تیلې ورته کو هغه نه پاسه د الله په حکم سره یو کس پکې را لوي چېرې کې شي چرته په دې کې د الله نوم وغیرہ څه شي او زه دا خبره تاسو ته قسمیه کوم چې پاره کې بیا ام هغه شان د الله نومونه او هغه دغه نو زمونږ چې کوم دی دا ویډیو چې کوم دی مطلب د عبرت په شکل تاسو مخکې ملګرو سره شریک کړئ او چې څومره ملګری مطلب ګوري نور ملګرو سره مخکې ضرور شریک کړئ او دا ټیم چې کوم دی مالا راکړئ اجازه چې چرته مې خاط آباد او بریالي اوسئ موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ.